السلام علیکم. زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په یوه ورځ کې کرونا وایرس په ملک کې 111 کسان نور وژلي دي. د کرونا وایرس 1928 مریضان صحتیاب شوي دي. په ملک کې په تیرو 24 غنټو کې د 2000 نه زیات د کرونا وایرس نوي مریضان ریکارډ شوي دي. تیره ورځ په ملک کې د کرونا وایرس 3,103 ټسټونه شوي دي. د سین وزیر تعلیم ویلي دي چې د کرونا وایرس په موجوده صورتحال کې داسې نه ښکاري چې په جنوري کې به سکولونه کولاو شي. د ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر ویلي دي چې زما خواهش دی چې پاکستان ته د کرونا وایرس بهترین او کم قیمته ویکسین راوړم. د کرونا وایرس په حواله باندې د غلطو معلوماتو په ورکولو باندې فیسبوک د استرالیا د یو قصاب پیج بند کړی دی. د اماراتو پیتوا کونسل په حرامو سیزونو باندې مشتمل د کرونا وایرس د ویکسینو استعمال د مسلمانانو د پاره جایز ګرځولی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د فوډ سکیورټي په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت 1,40,00,000 خلک د صحت سهولت په پروګرام کې شاملولو ته حتمی شکل ورکړی دی. وفاقي وزیر داخله په 3,000 باندې د 10 کالو د پاسپورت د ورکولو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د گورنر سره کور کمانډر ملاقات کړی دی. د ویمن یونیورسټۍ وایس چانسلر کامران بنګش ته شیلډ ورکړ. اسف علي زرداري مولانا فضل الرحمن ته د شهید بېنظیر بټو د برسۍ په جلسه کې د شرکت دعوت ورکړ. ام کیو ام هم د حکومت نه د جدا کېدو او د احتجاج سیګنل ورکړی دی. د سونې په قیمت کې 200 روپۍ په توله کې کمی راغلی دی. حریم شاه په کراچۍ کې غریبانو ته په ارزان قیمت باندې د پلاټونو ورکولو سلسله شروع کړې ده. مشهور اداکار معین اختر د 70 کالو شو. کوټسوانه کې په جنگلي حیات باندې تحقیق کوونکي ساینسدان باندې په اودو باندې زمري حمله وکړه. وایي چې د پاکستان کرکټ منیجمنټ د احمد وسیم سره هم د محمد عامر په شان د چل شروع کړی دی. په خیبر پختونخوا کې له هغه شانتي شدیده یخني ده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. کرونا وایرس په ملک کې په یو ورځ کې 111 کسان وژلي دي. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیره 9602 شوه.
په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2256 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس 10103 ټسټونه شوي دي. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو شوو ټسټونو شمیره 4,38,240 شوه. تیره ورځ د کرونا وایرس 1,228 مریضان صحتیاب شوي دي. د سیند وزیر تعلیم سید غنی ویلي دي چې د کرونا وایرس په موجوده صورتحال کې د دې خبرې امکان نه ښکاري چې په جنوري کې به سکولونه کولاو شي. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې بهترین او کم قیمته ویکسین پاکستان ته راوړل زما خواهش دی. امارتي د پیټوي کونسل په حرامو سیزونو باندې مشتمل د کرونا وایرس د ویکسینو استعمال د مسلمانانو لپاره جایز ګرځولې دی. د کرونا وایرس په حواله باندې په غلطو معلوماتو ورکولو باندې فیسبوک د استرالیا د یو قصاب پیج بند کړی دی. په فیسبوک انتظامیه دا دریځ خپل کړی دی چې دا د انسانیت د ژوند مسله ده. په دې وجه باندې موږ په فیسبوک باندې د دې قسم موادو د تشهیر اجازت نشو ورکولی. وایي چې په دې پیج باندې د دې قصاب په لکونو باندې فالوورز وو. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په پی ډي ایم کې سخت اختلافات دي. ډېر ژر به پی ډي ایم خپل منطقي انجام ته ورسي او د اختلافاتو له وجې به دړې وړې شي. د زیاته کړه چې د پی ډي ایم د احتجاجي تحریک نه حکومت ته هیڅ خطر نشته. د وی چې پی ډي ایم د حکومت د بلیک میل کولو کوشش کوي. په دې طریقه دی د خپلو غلاګانو پټولو کوشش کوي او انارو حاصلول غواړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د فوډ سکیورټي په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. په دې موقع د وی چې خیبر پښتونخوا د ملک هغه اولنۍ صوبه وګرځېده کومې چې د زرعي خودکفالت په حواله باندې منصوبه تیاره کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت سهولت په پروګرام کې د 1,40,00,000 خلکو د شاملولو منصوبې ته حتمی شکل ورکړی دی. د کمې شورو چې بعد نوي کال د جنوري د اولنۍ نیټې نه کیږي. په دې پروګرام کې د هریپور، پیښور، نوخار، چارسدې، مردان او د صوابۍ ضلعې شامل دي. وفاقي وزیر داخله ویلي دي چې د اپریل د میاشتې نه بعد د 10 کالو پاسپورت په 3,000 روپۍ باندې ورکولی شي. د خیبر پښتونخوا د گورنر شاه فرمان سره د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نومان محمود ملاقات کړی دی. د اطلاعاتو او اعلی تعلیم لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنګش ته د ویمن یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر شاهانه عروج شیلډ ورک. کامران بنګش ویلي دي چې د پی ډي ایم مقصد سړکونه بندول او خلکو ته مشکلات ورکول دي. د زیاته کړه چې پی ډي ایم خلکو مسترد کړه. دا د پی ډي ایم د مشرانو لپاره د شرم خبره ده. ام کیو ام هم د حکومت نه له جدا کېدو اشاره ورکړه. د ام کیو ام کنوینر خالد مقبول صدیقي ویلي دي چې دا وخت مونږ د حکومت ایسه یو. د مخکې وی چې د حکومت نه له جدا کېدو اپشن هم شته. د زیاته کړه چې خبره دې حد ته ورسېده چې اوس د خلکو مقدمه په سړکونو باندې د ایښودو نه علاوه مونږ سره بله لار نشته. پخوانی صدر او د پیپلز پارټۍ مرکزی مشر آصف علي زرداري په ګډې خدا بخش کې د شهید بېنظیر بټو د برسۍ په موقع باندې په جلسه کې د پی ډي ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن ته د شرکت دعوت ورکړی دی. په پاکستان کې د سونې په توله کې 200 روپۍ کمی راغلی دی. دغه رنګې د سونې په قیمت کې په عالمي مارکیټ کې هم کمی واقع شوی دی. حریم شاه په کراچۍ کې غریبانو ته په کم قیمت باندې د پلاټونو ورکولو سلسله شروع کړې ده. په کومه باندې چې په سوشل میډیا کې زبردست تنقید شروع دی. مشهور اداکار موین اختر د 80 کالو شو. دی په کراچۍ کې په 23 دسمبر 1950 کې پیدا شوی و. د 14 کالو په عمر کې د خپل فني کیریر آغاز کړی و. په بوټ سوانه کې په جنگلي حیات باندې په تحقیق کوونکي ساينسدان باندې هغه ټیم زمري حمله وکړه کله چې دی په خپله خیمه کې اوده و. زمري د لاس په خلکه او غاښونه یې پکې خښ کړه. خو لیده په دې موقع باندې حوصله ونه بایلله. په سوکانو په څپېړو باندې ځان د دغه زمري د خولې نه خلاص کړ. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د
د پاکستانی قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان راشد لطیف ویلي دي چې د پاکستانی ټیم منیجمنټ د احمد وسیم سره هم د محمد امیر غونډه کې چل شروع کړی دی. او اوس ګورو د موسم حال. په صوبه خیبر پښتونخوا کې لا تر اوسه پورې د یخنۍ په شدت کې کمی نه دی راغلی. هغسې لا د صوبې په ګوټ ګوټ کې سخته یخني ده، یخې هواګانې چلیږي او د شپې زبردسته چنۍ پریوځي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.